حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان په اخري عشره کې به اعتکاف کولو. یو کال د نبی له سلام به اعتکاف ونکړو نو بل کال دی به 6 ورځې اعتکاف وکړو. د دې حدیث روایت ترمذی شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، نو بعضې روایتونو کې دا راځي چې نبی علیه السلام په یو کال باندې په رمضان کې په سفر و، بیا بل کال ته یې 6 ورځې اعتکاف وکړو. خو بهرحال 10 ورځې اعتکاف دی. یو روایت کې دا هم راځي، صحیح بخاري روایت دی چې نبی علیه السلام په کوم کال باندې وفات کېدو نو چې اشارات ورته میلاو شوي ورکړل شوي، نو نبي علیه الصلاة وسلام په دغه کال باندې 6 ورځې اعتکاف وکړو چې د الله جل شانه په هغه عبادت کې ځان خو مشغوله کړو. خو بهرحال موږ تاسو چې اعتکاف کوو نو دغه 10 ورځې اعتکاف دی، که څوک مخکې کینیم کېناستی څه مشکل نشته. خو دا ده چې مسنون اعتکاف دغه دی چې کوم موږ تاسو کینو د شلمې روژې نه اخوا نو د ماښام د مانځه نه مر پرېوتو د ماښام نه مخکې موږ جومات ته لاړ شو. زنانه په خپل کورونو کې ځان دپاره ځای برابر کړي، که څوک اعتکاف کوي نو هغه د اعتکاف ته کیني. او د اعتکاف شپې داسې دي چې په هغې کې سړي ته د ثوابونو د حاصلولو ډېره موقع میلاویږي. د نفلونو، تلاوتونو، ذکرونو، د غیبت نه بچ وي، دروغو نه بچ وي، جنګ جګړو نه بچ وي. او دا رنګې سړي په جومات کې چې ناست دي هغه هم د غلطو کارونو نه بچ وي. نو کوشش دا وکړي چې په جوماتو کې کوم کسان کینی، خصوصا ځوانان، چې هغوی د موبایلونو نه اجتناب وکړي، غلطو خبرو نه اجتناب وکړي، ګپ شپ نه اجتناب وکړي، جومات کې ځان ته ملګري راونه غواړي، جومات د ګپ شپ اډې جوړې نه کړي. پس اعتکاف کې ناست ډېر سپین ږیري به د هلکانو نه پازاب وي، هغوی ګپ شپ لګي، مشران ته پازابي. نو که هلکان ځوانان جومات کې کینی اعتکاف ته، نو هغه د غلطو کارونو اجتناب وکړي، موبایل یې ځان سره هلته نه وړي او په موبایلو کې د ګپ شپ یې نه لګي، وټسپ یې او فیسبوک یې نه استعمالوي. په عبادت کې د ټولې ورځې په عبادت کې تېرې کړي او د ثوابونه د ځان دپاره حاصل کړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.